د افغان مشرانو او طالبانو د قطر د مذاکراتو ګډه اعلامیه. د افغان لوري لوړپوړو مشرانو د قطر هیواد په کوربتوب په دوحه کې خبرې اترې ترسره کړې. دوی د مذاکراتو د ګړندي کولو په اړتیا توافق وکړ ترڅو په افغانستان کې د موجوده مسلې د حل لپاره ژر تر ژره منصفانه او تلپاتې لار ومومي. دوی یو جوړجاړي ته چې د افغانستان د ټولو نارینه‌وو او ښځینه‌و ګټو او غوښتنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ځواب ووایي د اړتیا درک لري. دوی ژمن دي چې د لوړې کچې مذاکراتو کې ښکیل پاتې شي ترڅو دغسې یو جوړجاړی ترلاسه شي او د همدې هدف لپاره به دوی په راتلونکي کې دغه قسم غونډو ته دوام ورکړي. په عین وخت کې دواړو مشرانو خپلو مذاکراتي ټیمونو ته د مذاکراتو د ګړندي کولو هدایت وکړ. ټول اړخونه ډاډ ترلاسه کوي چې په ټول افغانستان کې ملکي زیربناوې خوندي پاتې شي. اړونده خواوې به د ملکي تلفاتو مخنیوی کوي او د بشري مرستو په اړه به همکاري کوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس پراخه خپرېدو ته به په پام سره دوی به د واکسیناسیون پرسونل د خوندیتوب لپاره ټول مناسب اقدامات کوي او د کورونا د درملنې لپاره به په ټول افغانستان کې د اکسیجن او نور اړینو توکو د خوندي انتقال او په شفافه توګه مستحقینو ته د رسیدو لپاره کار کوي. دواړه هیئتونه په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د قطر هیواد سخاوتمندانه مرسته ستایي. همدارنګه د ګاونډیو سیمایي هیوادونو او نړیوال ټولنې څخه د سولې په پروسه کې د هغوی له همکاریو څخه مننه کوي.